ګرانو مینوالو زما سره یو بل خوږ ملګری ناست دی راځئ چې تپوسونه ترې وکړو په مخ باندې خو ډېر پړقې پړقې دي دې تپوس به هم ترې کړو چې دې څه راز دی السلام علیکم ملګري څنګه حال دی نوم دې څه دی او په وطن کې د کوم ځای وعلیکم السلام رورې زما نوم عمر دی او زه د پښتونخوا د صوابۍ سیمې اوسېدونکی یم د کلي نوم مې مرغوس دی ډېر ښه ډېر ښه دلته څه کار روزګار کوي او ژوند څنګه تېری یاره بس دلته کې خو په بلډینګ میټیریل یو کمپنۍ دی کې پرچیز منیجر په طور باندې کار کوم او ورځې شپې دې سبا کوو بس دلته کې راغلي وو همدغه د خپل قوم او دغه په د قوم او دغه په بهترۍ کې ګرځو چې الله پاک به دا قوم څنګه یو دا کوي لکه د مزدورۍ نه علاوه هم چې کوم دی یو خپل اکټیویټیز او دغه په کار وي چې لکه د دې پښتون قوم او زمونږ د دې وطن په هغې کې فلاحي او د خلکو کې یووالی راشي عمر وروره دا راته ووایه چې تاسو خو دلته ماشاءالله ډېر ښه پوزیشن باندې ښه پوسټ باندې زمونږ کم مینوال چې په وطن کې دي او دې وطن ته د یارې غیر ته راتلل غواړي د نوکرۍ په تلاش کې د مزدورۍ په تلاش کې د روزګار په تلاش کې هغوی ته ستاسو څه پیغام دی تاسو چې راغلي څنګه وخت څنګه خپل سټرګل څنګه هم کړی او کم کسان چې اوس راځي نو هغوی ته هم څه پیغام دی یاره جیب زه خو خپل ځاني به ځان ډېر خوش قسمته وګڼم چې لکه ما خو د یونیورسټۍ تعلیم وکړو نو هغې نه پس مې کراچۍ کې جاب کو هغې نه پس بیا دلته کې راغلم نو خاص مشکلات راته مخې ته نه الحمدلله نه دي راغلي کار مې هم ښه دی کور والا سره هم دلته کې دي او خو دا ده چې لکه داسې زما غوندې خلک ډېر کم دي او خاص کر پښتنو کې تقریبا 98% خلک چې کوم دي د مختلفو مشکلاتو نه چې کوم تیریږي او دلته کې ګران ژوند تیری او دلته ګران ژوند تیری هلته ته خلک په تمه باندې دلته هغوی باندې مزدوري سخته وي او دغوی خو دا ځکه ما لکه راتلونکو کسان ته دا خیال چې یې تعلیم وکړي هلته کې خپل تعلیم برابر کړي هم هلته کې ځان له څه کار روزګار وګوري ځکه چې د دې د راتلو هغه خوبونه هغوی ویني نو چې دلته کې راشي او بیا هغې سختو ته وګوري نو بیا ځان له سر ټکوي نو د دې نه ښه دا ده لومبی پښتون او پښتون بالا ترغیب چې ول تعلیم مکمل کړي تعلیم به دلته هم پکاري چې چېرې بیا تعلیم نه پس دلته راته غواړي چې ته ښه نوکري به ورته میلاو شي او یا چې کوم دی په خپل وطن کې به ورته ښه نوکري خو زما نو راتلونکو ته دغه دی چې راځئ دلته کې او که چېرته څوک دلته رام شي نو په خپل محنت ته کوي او دا هغه کار دی نه کوي چې په کم باندې کوم دی وطن نوم ته څه دغه رسي زیان رسي او یا چې کوم دی دا کېږي عمر بھائی د وطن کې چې زمونږ خلک کم تعلیم کوي نو نارملی خو لکه ته که وګورې نو سکول کالج دی اف اے اف سی ده بی اے بی سی ده ډېر کله کم خلک دا وي چې هغه پروفیشنل ایجوکیشن ته ډاکټرۍ ته یا انجینرینګ ته وځي نور داسې لکه نارمل تعلیم کوي اف ایس سی بی ایس سی کوي نو ستاسو څه رایه ده داسې خصوصي کورسونه پکار دي داسې څه دغه پکار دي چې په دې وطن کې هغوی ته کم از کم د جاب په تلاش کې یا د نوکرۍ په میلاوېدو کې ورته څه مشکلات نه راځي دې باره کې تاسو یو څه خبره ته وکړئ یاره جی تعلیم خو که په هر رنګ هر اړه کې تعلیم هر اړخ چې کوم دی هغه ښه دی خو څنګه چې تاسو وینا کړو ستاسو دا خبره سل په سل باندې صحیح ده که هغوی داسې خپل تعلیم چې هر څنګه خو سره داسې کورسونه کې چې پروفیشنل کورسونه چې کوم دې وطن کې پکارېږي لکه صفني کورسونه لکه په کنسټرکشن کمپنیانو کې سیفټي کورسونه شو سرویر شو یا چې کوم دی نور لکه هغوی چې کوم دی انجینیرینګ کې په مختلفو شعبو کې مطلب چې کم نن دور دی لکه نن سبا ساده تعلیم که څوک وکړي خو سره چې کورسونه وکړي که څوک تعلیم انجینیرینګ کولی شي خو ښه خبره ډېره ښه خبره خو دا کورسونه ضروري دي چې دغه کورسونه ملک کې وکړي دلته راشي په دې ورته ډېره زیاته اسانه او لکه تګ به ورته اسانه یا پیسې ګټل خو جدا خبره خو ژوند به اساني او عزت به یې په معاشره کې ډېره مننه عمر بھائی دا راته ووایه په زړه دې څه ارمان شته دی وطنوالو ته یا کلیوالو ته چاته څه پیغام رسول غواړي روریا پس په زړه به د پښتون په زړه به څه ارماني لکه د نن پښتون په زړه باندې دغه ارمان دی چې زموږ په خاوره باندې امن راشي او چې کله امن راشي نو بس دغه ټول ارمانونه پوره شي نور ارمانونه بیا خپل تر خپله راکېږي او وطنوالو ته مې دغه پیغام دی چې تاسو چې کوم دی یو شی تعلیم حاصل کړئ او د خپل کام او خپل دغه موټې جوړ شي او کام پرستي ځان کې راولئ د نورو کامونو په شان هر چا پسې منډې مه وهئ بس خپل د خپل پښتون پیژنئ او د پښتون کام دپاره خپل ټولې هلې ځلې پیل کړئ نو غرض لرې نه چې په دې پښتون وطن کې به امن هم راشي او ټول پښتانه به خوشحاله ومي او هر طرف ته به چې کوم د خنداګانو دور راشي ډېره مننه کور دې آباد خوشحاله اوسئ
شلوي چې د انسان د تقدیرونو کتابونه خالد حسن صاحب دا کلام نامخ کی دا محمد سعید مردان سو شعرنا شلوي چې د انسان د تقدیرونو کتابونه سیزل غواړي د داسې ایمانونو کتابونه تیارو سره کشته کوي تیارو ته لاندې وځي ذکر نازل شوی پغارونو کتابونه جانان استاد نما مقام پکی ذکر کی اس نے لکھی سوک دل تپلا سنو کتابونه خائست تر نور کیگی محبت تر نشکیگی گندل غواړي د زلفو په تارونو کتابونه وینا پیدا غسا دلی ون تندی اختدی راست شو په مزغو کې په پندونو کتابونه دا مینا رانا هسې دا املک ټول کلاړه سید نسل غواړي د مخونو کتابونه گل خو پزلفو د ټومبلو خلق چرته دے گل خو پزلفو د ټومبلو خلق چرته دے تا باندې د حسن د شیندلو خلق چرته دے گلی خوب زلفو تٹومبلو خلق چرت دے گلی خوب زلفو تٹومبلو خلق چرت دے تابا دے دا حسن دا شندلو خلق چرت دے تابا دے دا حسن دا شندلو خلق چرت دے راپشی خمن باغ مازیان من تپرین کی راپشی خمن باغ مازیان من تپرین کی دلتا دت بوزلونو د ساتلو خلق چرت دے دلتا دت بوزلونو د ساتلو خلق چرت دے آباد د حسن نشندلو خلق چرت دے آباد د حسن نشندلو خلق چرت دے خو یو دسترګو اشاره ولا لو تکرار
उस्दत अजीम जुर्म बखलो खलक चरत दे उस्दत अजीम जुर्म बखलो खलक चरत दे काबात हुसन शितलो खलक चरत दे काबात हुसन शितलो खलक चरत दे मंगत ज्वंदुनो अपन मलगिरी दमन सुरशुनो मंगत ज्वंदुनो अपन मलगिरी दमन सुरशुनो ज्वलदार सरता दखतलो खलक चल दे ज्वलदार सरता दखतलो खलक चरत दे काबात हुसन शितलो खलक चरत दे काबात हुसन शितलो खलक चरत दे रसूल